إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. د دین اسلام عزتمند ورونو، حدیث کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اعظم الايام عند الله يوم النحر. په ټول ورځو کې بهترین ورځ اولوی ورځ د الله په نسبت باندې هغه یوم النحر ده، یعنی هغه ورځ چې په هغه ورځ باندې خلک حیوانات ذبح کوي ولالي. دا قربانی متعلق یو څو مسائل هغه ذکر کول غواړم د الله په توفیق باندې، او کوم مسائل چې پاتې شي نو هغه به ان شاء الله ماسوتنی درس کې ذکر کوو په یو څو ورځو کې. اوله دا خبره یاد کړئ چې قربانی دا په قرآن سره ثابت ته، قرآن کریم کې راځي الله رب العالمین فرمایي فصل لربک وانحر. دا الله رب العالمین د پاره منځ کوا وانحر او قربانی کوا. او حدیث د دې باره کې ډیر راغلی د قربانی د سنت والی باره کې چې قربانی دا سنت طریقه ده او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت ده. دویمه مسله دا یاد کړئ چې قربانی دا پچا باندې لازم ده، کم انسان به قربانی کوي. حدیث د ابي هريره رضی الله عنه کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من وجد منکم سعه فلم يضح فلا يقربن مصلانا. کوم انسان چې د قربانی طاقت لري، مال وسري، او دا انسان قربانی ونه کی، دس انسان دی عیدګاه ته نه حاضرېږي. کوم چې د اختر د مونږ زیاده هغه زیاده دا انسان نه رانیږدي کیږي. نو دا حدیث په دې باندې دلیل دی چې سنا سمال د انسان سره نو خامخا قربانی هغه له پکار ده. او ډیر کړه ته انسانان نن سوادي سي چل کې ډیر ملګری چې دار څه د لپاره پیسې پیدا کول شي، خو چې کله د قربانی وخرش او یره زما وس نه کیږي، نو دا زمونږ استاد کمزوري ده. بیا دې باره کې دویمه مسله دا یاد کړئ چې د قربانی د لپاره کم ساروی منتخب کول پکاري، چې کوم غوړه ساروی او مزیدار او چاق ساروی هغه به د قربانی د لپاره منتخب کیو، پای باندې با قربانی کول شي. قرآن کریم کې رب العالمین فرمای ذالک ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کوم خلک چې د الله د دین د نخو د هغه تعظیم کوي، د هغه احترام کوي، دین معلومیږي چې دین انسان کې تقوا ده او په دې انسان کې اخلاص ده. د الله د دین د نخو د هغه تعظیم څه معنی لري، د قربانی تعظیم څه شی دی؟ مفسرین د دې معنی د سې ذکر کوي وی وتعظیمها استسمانها واستحسانها. د قربانی تعظیم دا چې تو چاق ساروي ذبح کې چې مزیدار او غوړه ساروي. دا دریمه مسله شو. څلورمه مسله هغه دي سیده چې یو ساروي دی او پای کې نقصان نو دا غي نه بیا قربانی نه کیږي. حدیث د برا ابن عازب رضی الله عنه کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای اربع لا تجوز فی الاضحى. څلور دي ساروي دي چې دا غینا څلور دي نقصانات دي چې کوم ساروي کې دغه نقصانات هغه موجود شي په دغه ساروي باندې بیا قربانی نه کیږي. یو نقصان دا دی العوراء البين عورها. هغه ساروي چې هغه پای کې نقصانی هغه ساروی چې هغه ډون ساروی
او دا ډونواله د هغه ښکاری نو پای باندې قرباني نه کیږي. دویم نمبر والعرجاء البين عرجها، هغه ګډ ساروی چې دا هغه ګډواله ښکاری چې خلک دا وایي چې او دا پلان کې ساروی ګډ دی دا غینم قرباني نه کیږي. دریم نمبر والمریضه البين مرضها، هغه ساروی چې هغه بیماری او دا هغه بیمارواله ښکاری خلکو ته پته لګي چې او دا ساروی بیمار دی نو دا غینم قرباني نه کیږي. څلورم نمبر والکثیر التي لا تنقي، هغه ساروی چې دا هغه خوارواله ښکاری چې خلک کوئی چې او دا پلان کې ساروی خوار دی نو دا خوار ساروی نم قرباني نه کیږي. دا څلورم مسله شو. پنځم مسله دا ده چې په قرباني کې څو کسان شریک کېدل شي. حدیث د ابن عباس رضی الله عنه کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره موږ په یو سفر کې کله چې د قرباني ورځ رااله او قرباني ټیم راغی نو فاشترکنا فی البقره 7 وفي البعيره 10، وای مون په غوا کې او په غوای کې اوه کسان شریک او په اوخه کې 10 کسان شریک کېدل دا جایز دی. دې حدیث نه دا خبره ثابت ده. او د غوا په حکم کې بیا میخم داخله ده. په میخ او په سنډا کې اوه کسان هغه شریک کېدل شي چې د سنډانو قرباني کې او یا د میخ نه قرباني کې په دې کې اوه کسان شریک کېدل شي. شپږم مسله دي سیدا چې د یو حیوان نه ته قرباني کې نو دا حیوان بسونه عمر والی د دې عمر بسونه. حدیث د جابر رضی الله عنه کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ولا تذبحوا الا مسنه، تاسو مال علوي مگر مسنه علوي. مسنه چاته ویل کی؟ مسنه دي ته ویل کی چې حیوان دا غي د مخکینی دوه غاښونه غورځیدلی کم چې د پيو غاښونه بیا په غواګانو کې مسنه دي ته ویل کی چې 2 کال پوره شي او په دریم کال کې داخله شي. په خانو کې مسنه دي ته ویل کی چې 15 کال دا غي پوره شي دي ته مسنه ویل کی. او په ګډو بيزو کې مسنه دي ته ویل کی چې 1 کال پوره شوی دي ته مسنه ویل کی. نو کله چې انسان حیوان ذبح کوي نو عمر لحاظ پای کې ساتي. او کله انسان د مسنی طاقت نه کیږي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فتذبح جذعه من الضأن، نو تاسو د ګډو نه جزعه لاله کی. جزعه دي ته ویل کی چې شپږ میاشتې دا بیا پوره شي. کله مسنی طاقت نه لري نو بیا به جزعه لاله چې کم د شپږ میاشتې ساروي دي په ګډو بيزو کې. اخیرانی خبره دا یاد ساتي دین اسلام عزتمندو چې په قرباني کې اصل شی هغه اخلاص دی. قران کریم کې رب العالمین فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ودوا چې زما منځ زما قرباني او زما ژوند او زما مرګ دا به صرف د الله رب العالمین د پاره لا شریک له. د الله سره په دې قرباني کې په دې کې د الله سره څوک نه شریکي. د بابا په نوم باندې یا د بل چا په نوم باندې قرباني ذبح کول دا په دې سره د انسان ایمان خرابېږي، په دې سره سړی مشرکی. او تاسو به کتلی په دې زمانه کې د ډیرو خلکو قربانیان هغه هلاکی شي او د الله په دربار کې نه قبليږي. دا غي اصل وجه دا ده چې خاص کر د موبایل دور دی نو که یو انسان قرباني یو حیوان ذبح کوي ځان نه ویډیو کوي ځان نه تصویرانو باسي دا غي سره دا سي خپل ځان ستړی کول دي د الله په دربار کې بیا نه قبليږي. ته د خلکو لپاره قرباني کوي که د الله د رضا لپاره. یو انسان یو حیوان اخلي په 4 लाख 5 लाख باندې نو الته سره ریټ ولیکي او په فیسبوک باندې او خپل شو شاکي چې دا حیوان ما په 5 लाख باندې اغیسته او دا وخ ما په 6 लाख باندې اغیسته او دا غوای ما په 4 लाख باندې اغیسته. هر کته چې دا عمل کې نو ته د الله لپاره کې او د خلکو د وجې نه نو دسه حیوانات او تودسه قربانات د الله رب العالمین هیڅ قسم ضرورت نشته. قران کریم کې رب العالمین فرمای لینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله رب العالمین د دې حیواناتو دی غوښو ته ضرورت نه لري. د حیواناتو دی وینو ته د الله رب العالمین ضرورت نشته. الله و استاسو اخلاص ته وګورم چې پتا کې څومره اخلاص دی. ته چې دا عمل کې د چا لپاره کې په الله باندې خپل نظر لګي او که په مخلوقات باندې ستاسو نظر لګي. دسی اخلاص په ځان کې پیدا کول پکار دي. لکه څنګه چې په ابراهیم علیه السلام کې اخلاص و چې دا غي اخلاص الله رب العالمین دومره خوښ کړ
چې د هغې دا قرباني زمونږ او ستاسو لپاره سنت وګرځېد او څنګه چې په رسول الله علیه السلام کې اخلاص او څنګه چې په صحابو کې اخلاص نو په هغه طریقه باندې مونږ او تاسو هم پکاري چې په ځان کې اخلاص پیدا کړو. باقی چې کوم مسائل پاتې شو هغه به ان شاء الله په ماسختنی درس کې ذکر کوو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.